تیشه وهل د لرګیو د ښکلا لپاره. 50 کلن عید محمد د سړک په غاړه ناست او کرۍ ورځ له لرګیو څخه ګڼ هغه توکي جوړوي چې د کور او پخلنځي ته پکاریږي. دیگه قاشق جور میکنیم، کپگیر جور میکنیم، ملاقه جور میکنیم، خب چوکی، کتبند، خب تخته آشگد، این چیزایی که میبینیم میاره کلگش خودم جور کردیم. عید محمد د کابل ښار په یوه څنډه کې ترکاڼي کوي. د خلکو پښې نه بلکې پر لرګي تیشه وهي، خولې تویوي او حلاله روزي ګټي. وایي که یې څوک په قراره پرېږدي همدلته خوښ دی. هر کس داشته باشه سهولت بالا هر کس خوش داره. که نداریم همین در روی ترک هم اگه ما رو بانن خوش هستیم. در وطن ما خوش هستیم که در روی ترک هستیم، هر جایی که هستیم به ما افتخار است. خب کار کنیم نام بیافیم در ما خوش هستیم. په تیرو کلونو کې انقلابي جګړو له زده کړو بې برخې کړی. د غربت له امله د کرایي کور استوګن دی. سولې ته سترګې په لار دی خو له اوسني واکمنانو خوښ نه ښکاري. اینقدر دشمن در وطن ما داریم یا میمانه که صلح بیاین؟ اگر ما تو بخوایم ما و شما میخوایم اما دشمنای وطن نمیمانه. کلانای وطن هم دیگه چی بگویم؟ چی دیگه است چی حاجت به بیان است؟ اون دیگه به حساب فروخته شده بگویم فروخته شده. عید محمد د هیوادنۍ مینې له امله کله کله د کار پر مهال ترنم هم کوي. آی افغانستانم، آی افغانستانم، بازیچه مردم ها شدی، زار شدی، خراب شدی، بدنام شدی، تباه شدی. آی افغانستانم، آی افغانستانم، کی داری تو را آباد کند. عید محمد مسکین به نام تو هم فریاد کند. آی افغانستانم.